السلام علیکم ګرانو خوږو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او خوشحاله به یاست. په نننۍ ویډیو کې د پان اپلیکیشن په اړه مې څو مهم معلومات راوړي دي. هر چیرې موږ کولی شو چې ملګرو خپل په ټلیفون کې د پیسو کارولو یعنې د پان سکې وکاروو. لومړی د پان شبکه د مارچ په 2019 کې پیل شوه. د پان شبکه یو مجازي ازغار دی چې په ګډه د ستنبورګ د پوهنتون د ډاکټرانو ټیم لخوا رامنځته شوه. یعنې ملګرو په مالیزیا کې د کور خرڅولو کې د پان سکې هم هغه مني. ملګرو تاسو ته معلومه ده څرنګه چې تر اوسه پورې پان سکه اعلان شوې نه ده، بیا هم په مالیزیا کې یعنې د کور د رانیولو کې پر کوم چا چې کور رانیسي هغه د پان سکې هم مني. زه غواړم له تاسو سره 5 پان ملګري یا سوداګري شریک کړم چې په مالیزیا کې د تادیې لپاره پان سکې هم مني. بیا ولې اوسنی پان تړل شوی دی؟ شبکه یو چا ته اړتیا لري چې د سوداګرۍ لپاره پان سکې وکاروي. ښه راځئ ملګرو نن ورځ تمرکز وکړو چې د پان شبکه څه شی ده. په راتلونکي کې په ټوله نړۍ کې خلک ممکن د پیسو کارولو لپاره پان سکه وکاروي. ملګرو شاید 1 کال یا 1.5 کال بعد تاسو کولی شئ خوراکي توکو تادیه کولو لپاره پان سکې وکاروئ. راځئ ملګرو پان اپلیکیشن ته زه داخل شولم. لږ صبر غواړي، زما نیټ سلو دی ملګرو. دا دې اوس زه داخل شوم، بعد به من دغه به تاسې ووهئ. اوس په ډېرو هېوادونو کې لا د مخه ډېر د پان ملګري شتون لري چې د پان لپاره پلان لري. بیا د پان شبکه یو پروژه ده چې د ګرځنده کان کیندنې اپسونو له لارې وړیا کان کیندنه کیندای شي. هره ورځ کلیک وکړئ تر څو په راتلونکي 4 ساعتو کې بیا کلیک وکړئ. یوازې هره ورځ په خپل ټلیفون کې کلیک وکړئ. ولې دا هڅه نه کوئ؟ د کریپټو کرنسي بازار کې هر څه پېښېدای شي. که د پان سکه 1 په 10,000 وي، دا به د افسوس خبره نه وي چې له لاسه یې ورکړو. سمه ده، که تاسو غواړئ د پان حساب ثبت کړئ او د پان سکې په وړیا توګه راجستر کړئ، دا ویډیو وروسته پای ته رسیږي. هر څوک کولی شي چې دا ویډیو وګوري. هر څوک باید هر ګام تعقیب کړي ځکه چې ځینې ګامونه غلط دي. تاسې ممکن د پان سکې ترلاسه نه کړئ. بیا به زه پیر محمد زه به ستاسو سره د 5 د پان ملګري یا سوداګري شریک کړم چې په مالیزیا کې د تادیې لپاره د پان سکې مني. ملګرو تاسو کولی شئ چې په کولالمپور نړیوال هوایي ډګر کې د تادیې لپاره د پان سکې وکاروئ او دا د 100 پان اسعارو تادیه مني. بیا به د پان سکې قیمت مستقیم ډول د CMC قیمت سره مستقیم بدلیږي. ټوله 3 سوداګري کولی شي په بشپړه ډول د پان کې پیسې ورکړي. راځئ ملګرو زه پلی سټور ته د ټولو د مخه زه تاسو ته ښایم چې پان یعنې دا څو کسانو ډاونلوډ کړی، یعنې څو په لکاو په زراو په میلیونونو کسانو دا پان ډاونلوډ شوی دی. دا پان اپلیکیشن دی ملګرو، تاسې یې وینئ 50 میلیونه کسانو دا را ډاونلوډ کړی. او د دې یو بل ښه زیری ملګرو دغه دی چې په 2023 په اخري میاشتو کې به د دې پان سکه اعلانیږي. یعنې ملګرو چانس د لاسه مه ورکوئ. اوس هم وخت ډېر شته ملګرو، چانس د لاسه مه ورکوئ. دا ښه فرصت دی ملګرو. په 2023 کې کیدای شي په پای میاشتو کې په اخرو میاشتو کې پان خپله سکه اعلان کړي. ملګرو دا به ډېر د افسوسناک ځای چې هغو کسانانو چې پان یعنې تاسې ملګرو وینئ چې هر چا موږ ته یو ویډیو د یو یوټیوب ویډیو موږ ته چا جوړه کړې، یعنې داسې دغه موږ ډېر لیدلي دي. په یوټیوب کې ګرځو چې هغه کسانان موږ ته ویډیو جوړوي، په هغه ټلیفون کې دي یا موبایل کې دي د پان اپلیکیشن نه وي. په هر موبایل کې ملګرو ستا دغسې. خو موږ د افسوسناک ځای دا دی ملګرو چې د ځانونه پورې په پښتو ژبه کې ما په یوټیوب کې ووالله چې پان په پښتو ژبه، یعنې یو هم داسې ویډیو نه ده جوړه کړې چې په پښتو په باره کې د پان په باره کې ویډیو جوړه کړې. ملګرو په دې پان اپلیکیشن کې موږ ملګري هم را دعوتولی شو. تاسې وینئ ملګرو
د موبایل د نمبرو د لارې نه ملګري کولی شو، د واتساپ له لارې نه، فیسبوک له لارې نه، میسنجر له لارې نه، هرې لارې نه موږ کولی شو چې تاسې نستې ملګرو واتساپ، میسنجر، ټولو لارو نه موږ ملګري رادغه کولی شو. نو دا وه ملګرو د نننۍ ورځ ښایسته او په زړه پورې ویډیو. ملګرو که مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک هرومرو ورکړئ. د نورو د ښایستو ویډیوګانو لپاره به ټولو در مخه تر تاسو پورې در ورسیږي. نو دعاګانې کوئ، الله تعالی عمل څه په مخه مو ښه.